سلام دوستانو، نن به درته په ډیره آسانه طریقه د کورني کریم رول پخول در وښیم. د دې کریم رول لپاره ما تیارو وړو نه استفاده کړې. که تاسو دې وړو ته لاسرسی نه لرئ، کولی شئ په کور کې هم ورته اوړه تیار کړئ. دا اوړه یو څه ډبلو د اشکاس په مرسته مې نازکه کړل. شاوخوا څنډې به یې ترېنه لرې کړئ چې کریم رول مو سم سیده او منظم راسي. اوړه مو ټول یو برابر پرې کړئ. دا قالب چې خاص د کریم رول لپاره ده، په دغه طریقه به اوړه ترېنه تاو کړئ. کریم رولونه مو چې ټول جوړ سو، بیا به په سر باندې غوړي واچوئ. په تیار ګرم سوي داش کې به یې د 30 یا 15 دقیقو لپاره پرېږدئ. د داش د حرارت درجه به هم ورته په 350 یا 180 کې کړئ. کریم رولونه مو چې پاخه سو، د بورې پوډر به پرې واچوئ، پرېږدئ چې یخ سي، بیا به قالبونه ترې لرې کړئ. تاسو وینئ چې ډېر ښه پخ سوي دي. دا هم کریم ده چې زه اوس د کریم رولونو په مابین کې اچوم. دا پلاستیک یا قالب چې خاص د همدې کریم لپاره ده. کریم اول په دې کې اچوم، بیا د رولونو په مابین کې اچومه. په همدغه ترتیب به یې له میده سوي پستې سره ډیزاین کړئ. دا زموږ د نن ورځې خوندور پخلی. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.